بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې په یو چا باندې سجده تلاوت ډېرې پاته وي، اوس مریض دی، ختم دی، بالکل منظم په اشاره کوي، نو د هغه د تلاوت چې کومې سجدې دي د هغه یو فدیه چې موږ یې ورکړو غاړې خلاصېږي او که یا محترمینو لکه څنګه چې د لمانځه سجدې په اشاره کوي دغسې دي د سجده تلاوت هم په اشاره سره وکړي. بس صرف لکه څنګه چې هغه سجده کوي دغسې بس دا الله اکبر ووایي، درې وار دې سبحان ربي الاعلی ووایي، بس بیا دې الله اکبر ووایي، بس نور څه غواړي نه، بس هغه سجده تلاوت هم ادا سو. فدیه ورکولو غاړې نه خلاصېږي، بس په اشاره دې سجده تلاوت وکړي. په حواله سره فتاوی رحمیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 205. محترمینو، سجده تلاوت څه داسې ځان ته یو طریقه نه لري، بس د لوړه څه الله اکبر ووایه، لاندې لاړ څه یوه سجده وکړه، بیا الله اکبر وکړه، راپورته څه نه لاسونه نیول غواړي نه سلام ګرځودل غواړي، د ولاړې سره لاندې کړل دا مستحبه طریقه ده. بس چې څومره ډېرې سجدې تلاوت پر تا باندې پاته دي بس په دغه طریقه سره چې کله ستا غالب ګمان دا سو چې اوس ختم سوی بیا پرېږده. والسلام.